په پاکستان کې زرګونه افغان کډوال د امریکا د بیامشتېدو د ځنډ له امله په نږدې وخت کې د جبري ایستلو له خطر سره مخ دي. د 2025 کال د فبروري په 3 نیټه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې کچېرې لویدیځ هیوادونه په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالات د پناه غوښتونکو د بیامشتېدنې او لیږد چاره ژر تر ژره پیل نه کړي، نو د پاکستان اوسنی حکومت به زرګونه افغان پناه غوښتونکي چې په لویدیځ او نورو هیوادونو کې د بیامشتېدنې په تمه په پاکستان کې پراته دي په جبري توګه له هغه هیواده وباسي. د پاکستان د کابینې نوې تګلارې چې د لومړي وزیر شهباز شریف تر مشرۍ لاندې د اوسني حکومت په خوښه پلي کېږي په لویه کې د پاکستان دننه پراته 3 میلیونه افغان پناه غوښتونکي اغېزمنوي. د دې تدابیرو په پایله کې ډېر اغېز په هغو افغان پناه غوښتونکو پرېوځي چې په لویدیځ کې د بیامشتېدنې په تمه دي او په ځانګړې توګه په اسلام آباد او راولپنډۍ کې میشته شوي دي. د دې تګلارو سره سم ښایي ټول افغان کډوال د سږني کال د مارچ د میاشتې تر پایه پورې پاکستان پرېږدي. که داسې ونه کړي نو دوی به د جبري ایستلو سره مخامخ شي. مهم ټکي: تر اوسه پورې 80,000 افغان کډوال له پاکستانه نورو هیوادونو ته انتقال شوي، خو 40,000 نور لا هم په پاکستان کې پاتې دي چې 15,000 د امریکې د ویزو غوښتونکي دي. له پاکستان نه د ډیرو کډوالو د غوښتنو ورو بهیر او د سیاستونو بدلونونو په هغه هیواد کې پراته افغان کډوال له 3 کلونو نه د زیات وخت لپاره په انتظار کې ساتلي دي. که څه هم د افغان پناه غوښتونکو زیاتره چې د ایستلو سره مخ دي افغانستان ته د ستنېدلو اراده نه لري، خو په پاکستان کې د قانوني پاتې کېدو په وړاندې حکومتي تګلارو د دوی انتخابونه خورا محدوده کړي دي. په پاکستان کې د قانوني استوګنې اسناد ترلاسه کول ډیر لګښت او د پولیسو به ډیر رشوتونه غواړي او د افغان پناه غوښتونکو له وسه پوره نه دی. د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC د امریکې د پناه غوښتونکو د بیامشتېدنې پروګرام د ځنډېدو په اړه اندېښنې راپورته کړې دي او د امریکې له حکومت نه د دې پروسې د بیا پیل کولو غوښتنه کړې ده او خبرداری ورکوي چې که ژر تر ژره بدلون را نشي نو سیاسي مخالفین، مذهبي اقلیتونه او نور زیان منونکي ډلې به د سختو بشري ستونزو سره مخامخ شي. که چیرته افغان کډوال په وچ زور د پاکستانه د ویستلو د خطر سره مخامخ شول نو دا چاره افغان کډوالو ته ډیره ګرانه ده. له دې امله ښایي چې د افغان پناه غوښتونکو سازمانونه د امریکې په حکومت باندې فشار راوړي څو د بیامشتېدنې پروسه پیل کړي او نور افغان پناه غوښتونکي مومني، خو لا تر اوسه د امریکا حکومت نه دی ویلي چې آیا د دې بندیز موده اوږدوي او که دا بندیزونه لرې کوي او په پاکستان کې پراته افغان کډوال یا امریکې او لویدیځ طبیعي او یا لږ تر لږه پاکستان اړ باسي چې له داسې بیړنیو تګلارو نه لاس واخلي.